تاسو پر ټولنیزو رسنیو باندې د 11 کلن کوچنی انځور لیدلی وي چې په ډېر وحشت سره وژل شوی و. دا کوچنی محمد نومېدی، د فاضل کندهاري لیسې د دوهم ټولګي زده کوونکی و او په مسجد کې دیني زده کړې هم کولې. دا کوچنی د سې شنبې په ورځ مازدیګر له کوره لا درکه شوی و. د چهارشنبې په ماپښین پر 3 بجې باندې جسد په دې سیمه کې موندل شوی دی. دا د کندهار ښار شپږم امنیتي حوزه پښتون باغ سیمه ده، د مابس مخامخ. دغه 10 کلن کوچنی محمد نومېدی. د محمد پلار نورالدین وایي چې دوهم زوی دی. د نورالدین په وینا شاوخوا 30 کاله وروسته افغانستان ته راغلی دی په دې نیت چې دی به په خپل هیواد کې خدمت کوي. د دې هیواد لپاره به د خدمت جوګه ګرځېږي. خو د هغه په وینا چې دی د چا سره بد نه لري، د ده زوی دغسې په وحشت سره وژل شوی دی. نه یوازې دا چې نورالدین د انصاف غوښتنه کوي او هغه کسان چې دغه جرم یې ترسره کړی دی هغوی ته سخته سزا غواړي، بلکې پر حکومت غږ کوي چې د دغسې پیښو مخنیوی باید وکړي. دا د محمد کور دی. دلته زه د محمد له پلاره نورالدین سره غږېږو چې هغه د خپل زوی په اړه څه وایي. د مخکې له مخکې له چا سره خدای مکړه دښمني درلودله که نه، کله چې د ده زوی ورک سو د څوک په جریان کې اچولې وه که نه، او ترڅنګ دا چې هغه کسان چې د دغه محمد په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیول سوي دي د هغوی لپاره څه غواړي. راځئ چې له دوی سره وغږېږو. بیا هم چیغې مرګ جنګ او بمبار په پښتانه کې دی، سم به درته ووایم ټول کار په پښتانه کې دی. یار په پښتانه کې او اغیار په پښتانه کې دی، سم به درته ووایم ټول کار په پښتانه کې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نورالدین دی. دا پیښ خو داسې وسوه چې دا زما کشر زوی و، هغه پر 2 بجې تللی و دغه مسجد کې سبق وایم. د هغه بعد بیا موږ چې ورغلو دی په مسجد کې و، د مازدیګر لمانځه بعد چې بیا موږ ورغلو دی را رخصت کړي وه. دلته کور ته بیا دی نه دی راغلی، په هغه لار کې بالا دی نادرکه سوی دی. کور ته بیا موږ ته نه دی راغلی، چې د کوره وتلی دی بیا نه دی راغلی. هغه و دا ټوله شپه موږ پسې وګرځېدلو، زه پسې ګرځېدم. د سې شنبې په شپه، سې شنبې و که د چهارشنبې داسې دا ټوله شپه پسې ګرځېدل. چینایي شفخانې دا ځایونه مو ګرد ورته دا شورمان نه سو پیدا. بیا سبا پر 2 بجې باندې موږ ډوډۍ خوړله، داسې یو هلک راغلی چې دروازه یې راوټکول چې راسې خلک مو غواړي. بیا چې موږ ورغلو برته دغه مسجد هلته دغه د حوزې امیر و، بیا زموږ سره کم د خبرې وکړلې دی هغه مسجد و مخ په سپین پارسل کې غورځولی و چې دغه یوه ورځ ما دغه ژوندی دی ولیدی، دا بله ورځ برته پر هغه ځای باندې بیا دی د ده مړی ماته میلاو سو. څو پورې به بلته ګوته نیسو پړه به نه منو، ګوته نیسو پړه به نه منو. څو پورې به بلته ګوته نیسو پړه به نه منو، ګوته نیسو پړه به نه منو. زما د سر قاتل پښتون غدار په پښتانه کې دی، سم به درته ووایم ټول کار په پښتانه کې دی. د محمد د وژنې په تور 3 کسان نیول سوي دي په دغه سیمه کې. ویل کېږي یو په دې سیمه کې نانوای دی، یو د نانوای شاګرد دی چې یو پر بلې شادي ادا کړې ده، او ترڅنګ یو هم د لالا هغه په نامه یو څوک دی چې مخامخ چې کوم بیرغ معلومیږي خیمه، په دې خیمه کې اوسیږي. د دې ځای اوسیدونکي وایي چې دی دلته چوکیدار دی. اوس دغه کس د هغه د وژلو په تور نیول سوی دی. د معلوماتو له مخې د نانوای شاګرد ویلی دی چې محمد له همدې چوکیدار سره تر مازدیګره پورې 4 واره ورسره لیدل شوی دی، البته د سې شنبې په ورځ. او بله دا چې مازدیګر ناوخته همدغه کس محمد پر موټرسایکل سپور کړی دی، یو پلا داسې پیولی دی بیا داسې پیولی دی. په دې اړه د خپله د محمد د پلاره څخه اورو چې هغه په دې اړه څنګه معلومات شریکوي. دا خلک چې دغه بیا هلته موږ حوزې ته ورغلو، امیر صاحب وغوښتلو دغو خلکو یو په بل شاهدي سره ادا کړلې، یو د نانوای و، بل دغه اغا لالا و، دوی هلته په دغه ځای کې موجود و. د دغه نانوای شاګرد بیا دغه خبرې وکړلې،
چې زه ورغلم په دغسې وخت باندې تر دغونه بجو دغه محمد چې زما زوی دی دا د دغه اغا له لاسه په دا ځای کې دا د نانوای شاګرد پر دغه شاهدي ادا کړه بیا دا نانوا دی بیا دغه شاګرد برته ایستلی و د دوکانه څخه جواب کړی دی خپل یو په بل څه خدای تعالی وشرمول که واقعا دا کار دی کړی اوس موږ خو نه دی لیدلی چې دی د الک پورته که دی کړی خو نو هغه دی خدای تعالی دی وشرمول خپل یو پر بل شاهدي سره ده بدر ته وایم ټول کار په پښتانه کې دی یار په پښتانه کې او یار په پښتانه کې دی سم بدر ته وایم ټول کار په پښتانه کې دی څو کاله وروسته افغانستان ته راغلی یاست او په کوم نیت راغلی افغانستان ته موږ 10 کاله په پاکستان کې تیر کړ دلته چې راغلو دغه 4 میاشتې مو تېرې کړلې داسې ښه جایزه یې راکړه چې ولاک دا به په ګرد عمر زموږ نه سي یعنې زړه مو مات دی زړه مو مات وي ولاکم د ګر وطن څه ښه راځي نو دا وطن څوک څه کوي پر دې خو چې هغه کوپر ملک ته تللي وای هغه پر بیو هغه د پنجابي په ملک چې خلک بد پر وایي دا هغه ملک موږ 10 کاله تیر کړ موږ دغه توان موږ نه دی لیدل دا نو خپل وطن نه دا چې د یوې کلمې ورونه دي دا د ورونو هغه توپه او موږ ته میلاو شو که رښتیا هم دغه کسان مجرمین وي هغه کسان وي چې د محمد په شهادت کې لاس درلود څه ډول سزا ورته غواړي چې د نورو بیا عبرت سي دې ته داسې سزا ورکړي داسې سزا دې ورکړي که د محمد سره کړي یا د بل مسلمان سره کړي داسې سزا دې ورکړي چې په تاریخ کې چې دا هر څه چې انسانان چې هغه عبرت